د ټولو نه اول به زه ستاسو په مخ کې د دې اپلیکیشن نه ویډرا کوم یعنې پیسې به ترې وباسم. دا وګورئ ما اپ راړول دی، په دې کې ما ارنینګ کړی دی $0.40. د دې نه به دا پیسې اوس موږ وباسو. ګورئ دلته ښکته مختلف اکاونټونه دي، دلته دا پایر اکاونټ دی، دا ما سلیکټ کړو او په کنفرم مې کلیک واخیستو. دلته به بیا څه وکړو، دا پایر اکاونټ کوم اکاونټ نمبر چې دی به مونږ کاپي کړو او دلته به پیسټ کړو. لاندې کوم ویډرا چې مونږ کوو هغه اماونټ به دلته ولیکو. ما $0.36 ولیکو، 0.35 نه په بره چې هڅه وي تاسو ویډرا کولی شئ. بیا په کنفرم باندې کلیک واخلو. ګورئ دوباره به په کنفرم کلیک کړم. دا اوس ګورئ ایمیل ته یو کوډ راغی، په کوم ایمیل چې مونږ دا اپ کولاو کړی دی چې ویریفیکیشن وشي دغه کوډ به راوالو، دلته به ورکړو، د ایمیل ویریفیکیشن وشو. اوس ګورئ دا $0.36 د دې ځای نه سینډ کېدو والا دي. سینډ شو، صحیح ده. بیک به راشو، دلته به مونږ دا پایر اکاونټ ریفریش کړو، دلته لا نه دي راغلي، زیرو بیلنس دی. بره وګورئ دغه نوټیفیکیشن راغی، دغه $0.36 چې کوم دي هغه ویډرا شول. دوباره به یې ریفریش کړو، دا وګورئ بیلنس دلته راورسېده. صرف $0.1 چې کوم دی هغه یې کټ کړو، $0.35 کوم بیلنس چې دی هغه دلته دې اکاونټ ته راورسېده. تاسو وکتل ستاسو په مخ کې ما د دې اپ نه $0.35 ویډرا وکړه، یعنی تقریبا پاکستاني 100 روپۍ ترې ما وویستلې. نو دا یو ریل اپ دی، په دې کې تاسو لږ ډېر کار کوئ، روزانه تاسو هم 80 روپۍ ګټلی شئ. اوس که تاسو په دې اپ کې کار کول غواړئ، د هغې لپاره راشئ خپل موبایل کې ګوګل راوړئ. په ګوګل کې به تاسو سرچ کوئ tik50.xyz یا tik50xyz چې څنګه هم سرچ کې اولنی ویب سایټ به راوالي tik50، په دې به تاسو کلیک واخلئ. چې څنګه هم تاسو په دې کلیک وایاست دلته به تاسو سره دا پیج کولاو شي، په دې سرچ اپشن به کلیک واخلئ او دلته به تاسو ولیکئ منی ریوارډ. څنګه چې ما لیکلی هغه شانتې به ولیکئ، سرچ به یې کوئ. چې څنګه هم سرچ کې دا اولنی تصویر به راواخلئ، په دې به کلیک واخلئ، بلکل ویښ ته به راشئ. دا د ډاونلوډ بټن دی، په دې ډاونلوډ بټن به کلیک واخلئ، دا اپ په خپل موبایل ته ډاونلوډ کړئ. څنګه هم چې تاسو دا اپ ډاونلوډ کړئ اوپن مې کړئ، چې کله تاسو اوپن کړئ تاسو سره به دا پیج کولاو شي. دلته به تاسو لینګویج سلیکټ کړئ، ټیک شو، دا مې سلیکټ کړو. بیا په سیو باندې کلیک واخلئ، دلته بیا تاسو کنټینیو ویت ګوګل باندې کلیک کړئ او په یو جیمیل سره به لاګین شئ او لاندې دا کوم کوټګۍ غوندې چې ښکاري دا به تاسو پیل کړئ، ټیک شو، دا باکس. چې کله هم تاسو اپ په یو جیمیل سره لاګین کړو، دلته به تاسو سره دا اپشنونه راواخلي، دا 1 2 3 4 باکسونه به راواخلي. په دې یو باکس کې تاسو له 20 نمبر درکړي، یعنی تاسو پر ورځ کې 20 پیرې دغه کولی شئ، صحیح ده، یو باکس کې. نو په دې کې به تاسو څه کوئ، فار ایگزامپل دا اولنی ما کلیک کړو، یو اشتهار به راشي، هغه به تاسو وګورئ، بیا به کراس کړئ. ګورئ چې کله اشتهار کراس کړئ تاسو به دا پیج راوړي، دلته به تاسو دا داسې سکریچ کوئ، صحیح ده، دغه شانتې. بیا په دې کویک سکریچ باندې کلیک کوئ، دلته چې کوم نمبر راخیږي تاسو چې څه وګټئ هغه به تاسو سره بره جمع کېږي. نو په دې سره تاسو ارنینګ کولی شئ، دغه شانتې د دویم کې هم داسې کولی شئ، دریم کې هم کولی شئ، څلورم کې هم کولی شئ، صحیح ده. په دې کې به تاسو دغه شانتې سکریچینګ کوئ. اوس د دغه نه علاوه تاسو په دې کې ریفرل هم کولی شئ، یعنې خپل ملګري انوایټ کړئ، په هغې هم تاسو ارنینګ کولی شئ. د هغې لپاره به تاسو دلته راشئ او چې راشئ دلته به تاسو سره یو اپشن راوالي انوایټ فرینډ، په دې به کلیک واخلئ. چې په دې څنګه کلیک واخلئ، دلته دا اپشن دی، په دې شیر یا کاپي لینک کوئ او ملګرو ته ولېږئ یا به ډاونلوډ کړئ، ځکه هسې هم خلک ګیمونه کوي یا څه کوي، نو هغه دا اپ شوق سره ډاونلوډ کوي. نو تاسو گیم هم کوئ دغه شانتې او د دې سره سره تاسو د دې ارنینګ هم کولی شئ. یعنې د کمال والا اپ دی، ریل اپ دی، ویډرا تاسو ما په اول کې وښودله، بلکل ریل دی. نو دغه شانتې تاسو په دې اپ کې ارنینګ کولی شئ. که ویډیو مو خوښ شي ملګرو سره شیر کړئ، همدا شانتې ټپس او ټریکس لپاره موږ سره کنیکټډ اوسئ. بل څه قسمه کوېسچن یې ستاسو کمنټ باکس کې خامخا وکړئ. ډېره مننه.